أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د أعوذ بالله أو د بسم الله وصل أو فصل، يعني أعوذ بالله أو بسم الله چې کله تاسو قرآت شروع کوئ د صورت په سر کې به دغه څه تعامل وي او د صورت په منځ کې به دغه څه تعامل وي. د قرآت او صورت ابتدا او وسط سره څومره اقسام جوړیږي او کم بوي. سوال واغسته، یعنی کله چې موږ قرآت شروع کوو دا زمون قرآت د صورت د سر نوي نو التبس کیږي، که د صورت د منځ نوي نو التبس کیږي، یا دغه د قرآت د شروع کېدو ځایونه محلونه یا قسمونه په څو ډوله دي. ابتدا د تلاوت په څو قسمه سره ده. ابتدا د تلاوت چې دی نو دا په درې ډوله ده. یا خو به زمونږ تلاوت د یو صورت د سر نه شروع کیږي، سورت فاتحه، سورت بقره، آل عمران، یو سلو څوارلس سورتونه چې څومره د قرآن کریم دي د هر یو صورت د سر نه چې ته تلاوت شروع کوې، که دا صورت غټ وي او که وړوکی وي، دې ته ویل کېږي ابتدای تلاوت از ابتدای صورت، یعنی تلاوت شروع کول د یو صورت د سر نه. دا یو قسم ده، یو قسم حالات دې جوړیږي. دوهم قسم حالات جوړیږي چې ابتدای تلاوت از درمیان صورت، د تلاوت شروع کول د یو صورت د منځ ده. د صورت سر نه وي نور که سپاره وي، که ثلث وي، که ربع وي، که نصف وي، که رکوع وي، که آیات وي، هر ځای چې وي، خو صرف د صورت د سر نه ځان بچ کول. مثلا دا ابتدایي سپاری چې دي دا اکثر د صورت منځ نه شروع کیږي. وسيقول السفهاء وګورئ سپاری سر د خدا د صورت منځ ده. تلك الرسول لن تنام، داس والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا، تقریبا تر ډیر ځای پورې دا ټول د صورت په منځ کې. البته آخري سپاری چې دي دا اکثر به د صورت د سر وي، هم سپاره وي او هم صورت وي. نو دغسې حالاتو کې چې تلاوت شروع کول چې د صورت منځ وي نو هغه بیا دا مهمه نه ده چې د صورت د آیات نه یو رکو، د صورت د سر نه یو رکو لري وي، که یو پاو لري وي، که نیمه سپاره لري وي، خو چې صورت منځ وي. دا دویم حالت ده. دریم حالت د تلاوت دا ده چې تلاوت شروع ده، تلاوت د شروع کړی یا د صورت د سر نه شروع کړی یا د صورت د منځ نه شروع کړی، د مخکې دوه چې تیر شول، خو په د جریان کې بل صورت راځي. ابتدای صورت، درمیان تلاوت، د یو صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې. ګوره مخکې وو تلاوت شروع کېدل د صورت د سر نه، تلاوت شروع کېدل د صورت د منځ نه. اوس وایي چې د صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې، یعنی تلاوت مخکې نه شروع ده روانې، منځ کې چې دی نو هغه کوم صورت کې چې ستا تلاوت روان و منځ نه دې شروع کړی و، که د سر نه شروع کړی و، هغه ختمیږي او ته مخکې بیا هم د تلاوت د کولو اراده لري نو بل صورت را شروع کېږي، نو دې ته ویل کېږي ابتدای صورت، درمیانې تلاوت. یو صورت ختمیږي، بقره ختمیږي، آل عمران شروع کیږي، آل عمران ختمیږي، نساء شروع کیږي، سورت نساء ختمیږي، مائده شروع کیږي، مائده ختمیږي مثلا انعام پسې اعراف وغیرہ ټول څومره چې دي دا ټول هم دغه یو حکم کې راځي. دا د اعوذ بالله او د بسم الله د وصل او د فصل
په اعتبار د ابتدا د صورت او وسط سره څو قسمونه شول؟ 3 قسمونه. یا په لنډه توګه د قرآن کریم شروع کېدل په څو طریقو باندې دي؟ په 3 باندې. دغه 3 طریقې وي، یا به د صورت د سر نه شروع کړي، یا به د صورت د منځ نه شروع کړي، او یا به چې دی نو تلاوت په جریان کې بل صورت شروع کیږي. اوس وی ابتدای قرائت ابتدای صورت. دغه 3 کې اولنې موضوع هغه تفصیلا درته ذکر کړي. 3 قسمونه و. اوله پکې چې شو د تلاوت ابتدا د صورت د سر نه. کله چې یو صورت د سر نه لوستل شروع کړي شي یا تلاوت شروع شي، نو هغه وخت څه کول پکار دي؟ وی اعوذ بالله او بسم الله دواړه لوستل پکار دي. حکم تاسو ته معلوم ده، پرون درس کې تیر شوی. اعوذ بالله ولې لوستل پکار دي؟ ځکه چې محل ده، ابتدا د تلاوت ده. بسم الله ویل پکار ولې ویل پکار دي؟ ځکه چې محل ده. څنګه محل ده؟ ابتدای صورت ده. یعنی اعوذ بالله د ابتدای تلاوت د وجه نه ضروری شو، او بسم الله د ابتدای صورت د وجه نه ضروری شو. ځکه د اعوذ بالله محل ابتدای تلاوت ده او د بسم الله محل ابتدای صورت ده. او چې کله ستا تلاوت د صورت د سر نه شروع کیږي، نو اعوذ بالله او د بسم الله دواړو لپاره دا محل ده، او دواړه ویل څنګه دي؟ ضروری دي. په داسې صورت کې بیا چې کله ستا تلاوت د صورت د سر نه شروع شي، اعوذ بالله او بسم الله د وروسته سره یو ځای کولو پکار دي، او په هغې باندې وقف کول دي. په داسې صورت کې وایي چې اعوذ بالله او بسم الله د وروسته سره، یعنی ما بعد سره کنه یو ځای کول پکار دي، یا په هغې باندې وقف کول پکار دي. یعنی وقف پکار ده دلته، او کا وصل پکار ده. نو یعنی اعوذ بالله او د بسم الله د شروع کیدونکي صورت سره یو ځای لوستل پکار دي، او کا بیل لوستل پکار دي. نو په دې ځای کې اوس د وصل او د فصل په اعتبار سره څو قسمونه جوړیږي؟ 4. وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول او وصل ثانی. یعنی دلته یعنی 4 واړه څه شي دي؟ جایز دي. وصل کل هم جایز ده. وصل کل څه ته وایي؟ تعوذ، تسمیه او شروع کیدونکي سورات په یو سا سره ویل، دې ته ویلي وصل کل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دې ته کوم قسم وایي؟ خو ګوره په دې وصل کل کې ګوره د وصل هغه اصول مراعاتولو سره داسې نه چې نو هلته وصل کې دا ده چې هغه د تیر آیات آخرنی حرف به چې دی نو هغه چې کوم حرکت دی د هغې حرکت جاري ساتلو سره ما بعد سره به یو ځای کوي. ځینې خلک دا بسم الله وایي، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. د فکر کړی الحمدلله. نو دلته چې ته دا یو ځای کوې نو هلته خو حمزه وصل ده، او د حمزه وصل قانون څه شی و؟ وصل کې به حذف کېږي. کوم شی چې وقف کې حذف کېږي هغه حذفول پکار دي. صحیح شو؟ نو دې په دغه طریقه باندې ویل دي ته ویل کېږي وصل کل. فصل کل 3 واړه په جدا جدا فاصلې سره دمه پکې وکړه، سا پکې واخله، دمه شه، اعوذ بالله ووایا، دمه شه، بسم الله ووایا، بیا سا واخله، او په نوې او تازه سا سره نوې صورت شروع کړه. دا هم جایز ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دا حالت هم جائز ده. وصل اول، فصل ثانی څو شیان دي دلته؟ 3. په 3 کې اولنی 2 وصل کا، وصل اول اولنی 2 وصل کا. اول 2 تعوذ او تسمیه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. وصل اول، فصل ثانی، دا هم جائز. 4. فصل اول، وصل ثانی. فصل اول اولانه پکې جدا کا. اول څه شی ده؟ تعوذ، دا په بیل سا سره ویا. وصل ثانی او اخرنی 2 پکې یو سا سره ویا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. هر صورت چی وي، دا خو زه مثال بیانوم، هر صورت چی وي نو دی سلور واړه قسمونه جوړیږي په دغه صورت کې، او سلور واړه شی دي جائز دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.